سلامونه دوستانو، 9 دانې اپلیکیشن د موبایل لپاره تاسو ته معرفي کوم. نو که تاسو تر اوسه د اپلیکیشنونه په خپل موبایل کې نه لرئ، مهرباني وکړئ همدا اوس د اپلیکیشنونه ډاونلوډ کړئ. لینک یې بیخ د توضیحاتو یا ډسکرپشن کې تاسو ته اچوم. دا ټول اپلیکیشنونه تاسو ته ښیم اوس چې څه کار کوي، او تاسو به ورسئ له یو لینک نه یا له ګوګل سټور نه به تاسې په اساني سره دا ډاونلوډوئ. نو که غواړئ دا اپلیکیشنونه باندې وپوهیږئ، مهرباني وکړئ ویډیو تر اخره موږ سره وګورئ. عبدالمتین سروری یم او تاسو ګورئ حاجي سروری چینل. کوم تر اوسه د ما چینل سبسکرایب کړی نه وي، مهرباني وکړئ همدا اوس کته بیخته د فلم بیخته سره توکمه سې ده په دې باندې وکې وکړئ تر څو موږ تاسو ته نورې په زړه پورې ویډیوګانې خپرې کړو. راځو په اول قدم کې دوستانو تاسو ته کوم تصویر سې په دا څنګ کې اوس ښکاري، اولنی همدغه یو ډکشنري ده، یو ډکشنري په نامه باندې ده. تاسو دا ډاونلوډ کړئ په خپل موبایل کې چې کله ډاونلوډ کړه له پښتو ژبې نه هم پشتیباني کوي، همداسې ډیره نورو ژبو نه پشتیباني کوي. نو تاسو ته په موبایل باندې یو ماوس علامت راځي، همیش هغه په صفحه باندې پاته کیږي. تاسو چې غواړئ د هرې جملې انګلیسي، عربي، هندي او چینایي ژبو ترجمه په پښتو کې، نو فقط هغه ماوس په صفحه باندې راکش کوئ، په یو لیکنه باندې پرېږدئ، اتومات هغه لیکنه تاسو ته پښتو ته اړوي. حتی د اپلیکیشنونو نومونه هم تاسو ته پښتو ته اړولی سي. دوهم نمبر اپلیکیشن څه ده؟ دوهم نمبر اپلیکیشن کوم عکس تاسو ته ښکاري، دا یو ډیر خوندور اپلیکیشن ده. زه به یې دغه لیک ویډیو تاسو ته په څنګ کې کېږدم تر څو وګورئ چې تاسو موبایل څومره ښایسته کوي، څومره رنګ رڼاوې کوي، او هر ځای کې چې ګوته ورباندې کېږدئ نو ډیر ښایسته څه کوي، رنګونه پخش کېږي. نو تاسو موبایل به ډیر جالب سي، او کله چې تاسو موبایل نور څوک ویني نو ډیر به متعجب کیږي او فکر به کوي چې تاسو یو نوی ماډل موبایل پیدا کړی ده چې دی نه لري. دریم نمبر اپلیکیشن دوستانو کین ماسټر ده، چې ډیری دوستان حتی هغه یوټیوبران ورونه چې فلمونه جوړوي د یوټیوب لپاره له دغې اپلیکیشن نه استفاده کوي. دا ډیر کارآمد لري، حتی د کمپیوټر له پریمیر پروګرام سره برابر دی سي. او که تاسو تر اوسه دغه اپلیکیشن نه وي نصب کړی، مهرباني وکړئ لینک یې د لاندې ډسکرپشن کې مې اچولی ده، له یو ځایه ډاونلوډولی سئ او تاسو دا اپلیکیشن نصب کړئ، انسټال یې کړئ تر څو ښکلې ویډیوګانې خپلې ورباندې جوړې کړئ. څلورم نمبر اپلیکیشن د دوستانو ډیر دا کله ما هم پیدا که ډیر ورته خوشحاله سوم. نو ایټو کلیکر په نامه باندې ده، کوم عکس چې تاسو ته ښکاري. نو دغه تاسو دوستانو چې کله موبایل کې انسټال کړئ او تاسو غواړئ هر څه داسې ځینې ګیمونه دي چې هغه پیسې ورکوي، هغه ګیمونه تاسو انسټال کړئ او دا خپله ورباندې وکې کوي. دلته ټایمر انتخابي، مثلا په څو ثانیو کې یا په ثانیه کې څو کلیکه باید تاسو ته وکړي، اتومات په هر ځای د صفحې کې کونج کې مابین کې کته پورته چې تاسو ورته انتخاب کړئ او یې وکې کوي. دوم کلیک چې کوم ځای کې ورته وټاکئ او یې درته وکې کوي په ټاکلي وخت باندې. نو ډیر کارآمد لري، خصوصا د هغو دوستانو لپاره چې دوی غواړي له ځینې گیمونه پیسې یا کوین وګټي، ډیر درآمد لري. پنځم نمبر اپلیکیشن دوستانو چې کوم ده شبیه ساز ده. د هغو اپلیکیشنو کوم اپلیکیشنونه چې تاسو موبایل کې لرئ او غواړئ له هغو اپلیکیشنونو نور جوړ کړئ، مثلا واتساپ یو دانه لرئ، غواړئ 3-4 واتساپ په خپل موبایل کې ولرئ په مختلف نمبرو باندې، یا فیسبوک همداسې په څو آیډیګانو باندې، یا تلیګرام، یا داسې نور اجتماعي شبکې. تاسو کولی شئ له دې اپلیکیشنه ګټه واخلئ. لینک یې د لاندې ډسکرپشن کې شته، ورسئ له هغو ډاونلوډ کړئ.
شپږم نمبر دوستانو پوتوروم په نامه باندې اپلیکیشن ده، چې ډېر خوندور او ښه اپلیکیشن ده د هغو خلکو لپاره چې دوی غواړي د خپل عکس بیکګراوند دغه شاته زمینه دغه پاکه کړي او د عکس په نور ځایو کې وکاروي یا مثلا په منظره کې راولي یا نور ځایو کې وکاروي، نو له دې اپلیکیشن دې ګټه واخلي. ډېر ښه کار کوي او تصویر ډېر شفاف ورکوي، نو ډېر ښه ده. اووم نمبر اپلیکیشن موجو په نامه باندې دوستانو تاسې کولی سئ ډېر یو ښایسته انتروګانې، لوګوګانې، خپل د اجتماعي شبکو نومونه د ویډیوګانو لپاره همداسې ډېر شیان پکې جوړ کړئ. ډېر ښایسته شی ده، حتی یوټیوبران له دې نه ګټه اخلي. نو عکس کوم چې درته ښکاره څه تاسې کولی سئ دغه ډاونلوډ او انسټال کړئ. اتم نمبر اپلیکیشن دوستانو کوم چې ده دغه د واتساپ لپاره کاریږي. نو که تاسې چیرې غواړئ یو نمبر څوک درته درکړي او هغه درته وایي چې ما ته واتساپ کې پیغام وکړه او تاسې ونه غواړئ د دغو نفر نوم سیو کړئ په خپلو کانټاکټ کې، نو تاسې به فقط دا برنامه خلاصه کړئ، نمبر به یې ولیکئ او بټن باندې به اوکې وکړئ، درته وایي به واتساپ ته ځئ، هو ځم، اتومات به دغو نفر واتساپ تاسې ته راخلاصوي. نو بدون له دې نه چې د واتساپ نوم یې څنګه کړئ سیو کړئ. نم نمبر اپلیکیشن دوستانو پیکسل اپ په نامه باندې ده، چې ډېر یو ښې طراحیګانې پکې کېږي، عکسونه پکې جوړیږي، همداسې د انسټاګرام او فیسبوک او دې لپاره ښایسته لیکنې په عکس باندې کېږي، ډېرې خوبیانې لري، حتی یوټیوبران ورونه استفاده کوي. نو کوم تر اوسه دا کار کړی نه وي لاندې لینک سته، له هغو ځای ډاونلوډ کړئ، ډېر خوندور ده او انشاءالله په کار به مو راسي. نو دا اپلیکیشنونه دوستان تاسو ته مې وښودله ځکه دا ډېر درآمد لري، یعنې ښه کار ورنه اخیستل کېږي، ټول خلک زیاتره له دې اپلیکیشنونه کار اخلي، ډېر معروف او مشهور اپلیکیشنونه دي. نو که تاسو چېرته بلدیت تر اوسه نه ورسره درلودو مهرباني وکړئ همدا اوس یې ډاونلوډ کړئ، او کومه ویډیو خوښه سوې وي خامخا سبسکرایب وکړئ، ویډیو لایک کړئ، او کومه پوښتنه درلوده لاندې کومنټ کې راته ولیکئ، خامخا زه تر 5 دقیقو پورې انشاءالله تاسو ته جواب درکوم. نو ځینې دوستان کېدای سي ووایي چې هغه د کلیکر په اړه باندې کوم ګیمونه دي دوی غواړي پیسې ورنه وګټي، د دې په اړه باندې که تاسو پوښتنه درلوده کومنټ کې راته ولیکئ، خامخا به د دې باره کې معلومات درکړم چې څنګه تاسو له هغو ګیمونه یا له هغه اپلیکیشنونو پیسې وګټلی سئ. په څښتن تعالی مو سپارم، د خدای په امان.